د دوشنبه ورځ وه د پیر ورځ وه او 12 ربیع الاول و 12 او 14 کال د نبوت و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته ورسېدو د قباء مسجد چې کوم ځای دی دغه ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منورې والا راوتو دغه ځای کې به انتظار کوو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی خو راونه رسېدو اوس دې خبر نو کړ چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار ثور کې پناه اخیستې وه نو دې ورځې ډېرې تېرې شوه نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغه ځای کې انتظار کوو نو د څلورمې ورځ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قباء ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو اول کار چې وکړه نو داسې یوه تیږه یې راواخېسته یوه ګټه او داسې یې کېښوده دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته ورسېد که نه هغه د جومات بنیاد و نو په خپله یوه ګټه یوه تیږه راواخېسته او داسې یې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی عنه فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی عنه راواخېسته او کېښوده درېیمه ګټه عمر رضی الله تعالی عنه فاسد هغه راواخېسته او کېښوده د جومات بنیاد کېښودی شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټې راوړي او ږدي او بنیاد جوړوي د مسجد شروع وشوه روایاتو کې راځي وایي نبی علیه السلام به په خپله تیږه داسې راواخېسته نو هغه به درنه وه نبی علیه السلام به د خپلې خېټې سره داسې اړمه کړې وه سړی چې ګټه ولې دروي که نه نو د ګېډې سره داسې نږدې ونیسي نو د ګېډې ته به اړم کړی و دا ګټ او نبی علیه السلام به روان و صحابه کرام ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبره مونږ یو که نه ته سیټ ته کښېنه دا مونږ به راوړو مونږ به جوړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه دا غواړم چې په دې مسجد کې زما عیسه وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کومه ورته نبی علیه الصلاة والسلام شان و صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر یې پیچانګو خو نبی علیه السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تللی وو نو داسې د پخلي ټایم راغی صحابه کرام ورسره وو یو صحابي زه به دا کار وکړم بلې زه به دا کار وکړم بلې زه به دا کار وکړم نبی علیه الصلاة والسلام پکې وفرمایل لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم نو نبی علیه السلام په هر کار کې په خپله عیسه اخیستله نو د مسجد نبوي دا مسجد قباء دغلته کې څه شو بنیاد کېښودی شو او په تاریخ د اسلام کې دا قباء مسجد چې د اول مسجد دی په اسلام کې د ټولو نه اولنی جومات چې جوړ شوی دی هغه قباء مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونه نازل کړي دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کوم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خوده شوی دی دلته کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیه الصلاة والسلام قباء والا ته لاړو استاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالى فرمایي دا قباء والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي راپاسېدو د الله پاک پیغمبره موږ خو نور څه نشته دی خو چې کله واړه بول وکړو یا لوی بول وکړو که نه نو اول لوټه استعمال کړو اول صفایي په لوټه باندې وکړو د هغې نه پس اوبه استعمال کړو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت کړی دی دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس د هغې نه څه استعمالوئ اوبه استعمالوئ دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي داسې خلک دی چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته د بولو به راسته نو سارا کې به خامخا لوټ او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د هغې خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زموږ په خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راغله که نه نو هغه د لوټ هغه سیسټم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بول وکړي او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبه وینځي او راپاسې راځي اګر بیا ورته دا پته نه لګي چې زما په یخو واړه بول بهېږي که اوبه بهېږي نه نه احتیاط په دې کې پکار دی اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټلی پیپر نه دی دا کاغذ چې دی په دې باندې اول استنجا وکړه ښه تسلي حاصله کړه چې کله پوره تسلي دې راغله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کړه دا ښه طریقه ده غوره طریقه ده اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفایي ښه پوره راشي پس د هغې نه اوبه استعمال کړه نبی علیه السلام ته تپوس وکړو دا په تاسو کې کوم داسې خوی دی چې الله ودې د پاکۍ سره مینه ساتي دغه صحابي ورته وایي د الله پاک پیغمبر خوی خو دا دی چې استنجا اول په لوټه کوو بیا اوبه استعمالو نبی علیه السلام فرمایي دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت په قرآن کې کړی دی چې په قباء کې څه خلک دی چې د پاکۍ سره مینه ساتي